ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار د خدای لاره زموږ لار مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو ټول په سر لیدل تتم دا مو کلی دا مو چم ټول په سر لیدل تتم دا مو کلی دا مو چم دا مو کلی دا مو چم دا مو کلی د چم کلي د ډرامې په تیر لړ کې مو واورېدل چې ډیوه او مورې د تاویز ګلې ترور کره ځي او ګوري چې هغه سرې تبې نیولې دوی فکر کوي چې پیریانو نیولې هغو پیریانو چې اختره یې نیولی و او بیا ورته تاویز ګلې ترور مرچکي لوګی کړي و نو دوی هم د تاویز ګلې ترور پر پل پلږدي او مرچکي ورته لوګی کوي په دې منځ کې زړور خان او میرمنې د اوبو په نشتوالي او د فصلونو په وچېدو خبرې کوي چې د هوسیو تر ډنډ او ځنګلونو پورې اوږدیږي د دې ترڅنګ د زرکې پلار ګلاب خان د اتل خواته ورځي ځکه چې وایي د پوهو خلکو سره ناسته یې ډېره خوښیږي د دوی خبرې د زرکې د ښوونکي کېدو او د ګلاب خان له خپل فکر نه د راټولېدلو ستونزې پورې رسي او په پای کې ګلاب خان دا مني چې لور ښوونځي ته ولیږي چې ښوونکی شي او ماشومانو ته د لوی خدای سپېڅلې لار وښایي راځئ چې د دې لړ په لړ ډرامې دا لړ راپرانیزو په ښوونځي کې د خدای سپېڅلې لار پیژنو د خدای د بندګانو حقونه پکې پیژنو او پل پل ښوونکي راته څه ویلي ول ځان پکې پیژنو رښتیا لومړی پکې ځان پیژنو او بیا نور سنځلې لورې له ځان سره دې څه ویل ښوونکي راته ښې ښې خبرې زده کړي دي ما ویل چې رانه هېرې شوي نه وي لورې ښوونکي درته څه ویلي وو چې لومړی ځان وپېژنئ هو مورې ویلې چې څوک ځان نه پیژني خدای هم نشي پیژندی څنګه یې نشي پیژندی مورې پلاشي ښوونکي راته داسې ویل څنګه ویل لورې لکه زه سنځلی یم نو چا پیدا کړی یم خدای پیدا کړی لورې نه ګوره لومړی مې ځان وپېژنده او بیا مې خدای رښتیا لورې لومړی د ځان پیژندل او بیا د خدای او بیا نور خلک پیژندل که نه مورې او لورې مورې زه خو ډېر خلک پیژنم ګوره تا پیژنم پلار پیژنم پلوشه ښوونکي پیژنم لورې ته خو څومره تکړه یې ډېر خلک پیژنې پلوشي ښوونکي ویل د بل چا حقونه پیژندل هم ډېر ښه وي لورې نو تا د چا حقونه پیژندلي د پلار او ستا حقونه مې پیژندلي ځکه چې خبره مو منم د پلوشي ښوونکي خبره هم منم هو لورې د خدای ټول بندگان بیل بیل حقونه لري مورې نو زه هم د خدای بنده یم که نه او که نه لورې نو زه هم حق لرم که نه ولې نه ته هم په موږ حق لري او ټول واړه حق لري که نه او ټول واړه حق لري مورې نو څنګه حق لري چې د خدای سمه لار ورته وروښودل شي د خدای سمه لار په ښوونځي کې پیژندل کیږي که نه هو لورې نو ټول واړه خو څوک ښوونځي ته نه پرېږدي لورې ورو ورو به ټول واړه ښوونځي ته لاړ شي او د خدای سمه لار به وپېژني فکر انسان ته لارې پرانیزي او د فکر په زور انسان سمه لار پیژني نو پوه شئ خوږو ماشومانو هو ښوونکي صاحب آفرین تاسو خو ټول د غره دغه مخامخ پرتې لمنې ته تللي یئ دا زموږ له کلي او ښوونځي نه پورته هغه یادوم هو ولې نه یو تللي آفرین موږ خو د دغه چینې نه ډېرې اوبه راوړي هغه چینه ده که ګودر دواړه دي پورته چینه او ښکته ترې ګودر دی آفرین دواړه دي او تاسو به یوازې په چینه او ګودر نه
د غره په دې ټوله ښېرازه شنه لمن د څو کرښو یوه لنډه کیسه ولیکئ. سمه ده؟ ښه ښوونکي صاحب. خو داسې به یې لیکئ چې څوک یې ولولي او زموږ د دې غره د لمنې نه سم خبر شي. د غره دا لمنه دومره ښایست لري که تاسو پرې سمه لیکنه وکړئ او څوک یې ولولي نو باور لرم چې د نجونو به زړه وشي چې منګي واخلي او دغه ګودر ته اوبو ته راشي او د شپنو به زړه وشي چې میږي پکې ورسره وي. آفرین غیرت جانه. او که سیلانیان یې وګوري نو زړه به یې وشي چې یو ځل د دې لمنې د قدرتي ښایست ننداره وکوي. سمه ده؟ هو صاحب. نو اوس تاسو سره دوه ملګري شئ او لومړی خپلو کې په دې خبرې وکړئ چې څه به لیکئ او داسې فکر وکړئ چې تاسو د ګودر نه ښې ډډې ته د شنې ورشو په منځ کې د پروت هغه لوی کمر په سر ولاړئ نو چې څه وینئ هغه ولیکئ. سمه ده؟ ښه ښوونکي صاحب. کاروانه څه به ولیکو؟ ته خو لومړی ځان په فکر کې هغه لوی ګټ ته وخېژوه. وختلم. اوس څه وینې؟ د غره ټوله لمنه. د غره لمنې کې څه وینې؟ د چینې اوبه رابهیږي، د ګودر په لور راځي. په ګودر کې څوک شته؟ هو، جینکۍ لګیا د منګي راکوي، نرۍ سیلۍ لګیږي. پاس په غره کې سیلۍ د نښترو او نورو ونو پاڼې خوځوي. دغه سیلۍ یو غږ جوړوي، شړار کوي. څه ډول غږ دی؟ په تا خوږ لګي؟ له خوږ رباب نه هم خوږ دی. زړه مې خوشحالوي، زړه مې الوتلو ته کېږي. نور راکوزه چې وانولځې همدغه به ولیکو بس دی. سمه ده. ښه خواږو ماشومانو، اوس یې راته وایئ چې څه مې ولیکل. لومړی به یې زه ووایم. بیخي مې خوښه ده. خوشحاله لومړی ته ووایه. زموږ کلی د غره لمن کې پروت دی. د غره دا لمنه یوه چینه او یو ګودر لري چې اوبه یې لکه د اوښکو غوندې پاکې او سپینې دي. غر په مماڼو، ګورګورو او نښترو پوښل شوی، خو لمنه یې د شنې ورشو په شنو ګیاوو شنه ده. خوشحاله، ډېر ښه. سترګې خو دې هم شنې نه دي چې هر څه درته شنه ښکاروي. ښه، نور به له ځواکمن نه واورو چې شنه ویني که سره؟ سره غاټول په شنو ګیاوو کې سیلۍ ته لکه اتڼ چې کوي یو خوا بلې خوا وړي. د شنې ورشو په یو ګوټ کې میږي په څر بوختې دي او شپون ګټ ته ډډه وهلي د مزې شپېلۍ غږوي. د ګودر تر څنګ څو ماشومان چې له غټو نجونو سره راغلي مستي کوي. ځینې نجونې په شپو پړی کوي چې نرمه سیلۍ یې ویښته وړي راوړي. ځینې په غاټولو لاسونه سره کوي. هلکان د خوسي لوبه کوي. له لرې د مرغیو غږونه راځي. د پاسوارې ورې دې او غرونو لمبې کولې ما او جانان چې د یو بل سره وعدې کولې. دا غږ له کومه راځي؟ یا ښځې دلته راشه زر راځه دلته راشه. ښه، له ښاره په خیر راغلې. دا غږ له کوم ځایه راته؟ غږونه له کوم ځای وي، خو یا له خولې وي او یا له راډیو نه. ستا سره خو مې سر سپین شو. دومره سندرمار خو نه، خو راډیو دې له کومه کړه؟ راډیو مې له ښاره راوړه، خو غوسه نه شي، ستا سودا مې ټوله راوړې. نو پیسې دې له کومه کړې؟ د لارې د جوړولو په اشر کې مې ډېرې ورځې کار کړی و، نورو 3 ورځې او ما 6 ورځې. نو خان صاحب راته د 3 ورځو پیسې راکړې. نو د لارې د جوړولو د کار پیسې دې ترې څه نه اخیستې؟ د ثواب کار و؟ ما نه اخیستې، خو خان صاحب ویل څوک چې په ګډو کارونو کې کار ونه کړي نو ښایي چې پیسې ورکړي. دا خو هم ښه خبره ده. او راډیو هم ښې خبرې کوي، خو چې څوک پې وپوهېږي. اتل خان ویل چې څوک ډېر اورېدل کوي بیا یې د پوهېدو کچه هم لوړېږي. ښځې ښه، نو چې بیا هر وخت راډیو اورم پلوشه خو دومره ښې خبرې کوي، دا به له راډیو زده کړې وي. که هغې له راډیو نه وي
نو ته یې له راډیو زده کړه. که په اورېدو زده کېږي نو خو اورم به یې. خو داسې نه چې داسې خبرې زده کړې چې زه درته یوازې سر خوځوم او نور نه پوهېږم چې دا د قاب ښاپېرۍ څه وایي. دا ډرامه رحیم الله بشارت لیکلې او اغلې د لافرو زیرک درته وړاندې کړه. د ډرامې تخنیکي ملګری یې محمد رفیق و. که په دغه اړوند وړاندیزونه، نیوکې او نوي معلومات لرئ او له اورېدونکي سره یې شریکول غواړئ نو زموږ پته مه هېروئ. د افغانستان د لومړنیو زده کړو پروګرام یا اپیپ، د راډیو له لارې د ملاتړ او اوارۍ ټولنه یا MSS، کور شمیره 114، د برېښنا کور تمځای، د کلولپشتې سړک، کابل، افغانستان. په مخه مو ګلونه. ژوند مو زده کړه، ژوند مو کار، د خدای لاره زموږ لار. ژوند مو زده کړه، ژوند مو کار، د خدای لاره زموږ لار، د خدای لاره زموږ لار. مینه د آدم پلو، ژوند په هر قدم پلو. مینه د آدم پلو، ژوند په هر